ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن یو موږ څه ګروپ پالیسی خو د ګروپ پالیسی نه مخکې موږ راځو یو کمانډ ویو پرن کې او پرن کې به تاسو ولیکئ څه آی ایکسپریس زموږ سره څه دی یو ویزرډ دی څه دی چې دا موږ ته یو پیکج جوړوي څه کوي پیکج جوړوي یو سیټ اپ راته جوړوي دا مواد راخلو ټول او هغې نه یو سیټ اپ جوړو لکه زما سره ویډیو دی آډیو فایلز دی ریکارډ دی را سره پکچر دی را سره دغه زما ډېر مهم مواد دي زم دغه ټول راخلم او دې نه څه جوړوم یو سیټ اپ جوړوم لکه تاسو ګورئ دلته راشئ په دې طریقې که تاسو د ایم ایس آفیس سیټ اپ وګورئ یا داسې نور فوټوشاپ سیټ اپ شي دغه کولوډرا شي ایلیټ شي دې د لارې تاسو دا شیان انسټالولی شئ که نه صحیح ده که نه سیټ اپ د لارې مثال زه راغلم دلته 2007 ته او دې کې یو سیټ اپ ما سره دی کلیک شو یا راشم دلته 10 ته 13 دا ټول سیټ اپ دی خو خیر د چې کوم شکل کې راځي دا سیټ اپ تاسو یې نه ده دا یې دا سیټ اپ یې نه دا څه دی زموږ سره موږ داسې سیټ اپ چې زه اوس رایټ کلیک کوم اوپن کوم دا انسټالیږي که نه انسټالیږي که نه زه وایم چې زما سره ویډیو ډیټا هر څه راخلم او دغه هغې نه داسې سیټ اپ جوړوم ویډیو ریکارډ زما سره چې ملټیپل ریکارډز دي هغه راخلم هغې نه څه کوم همدغه شان سیټ اپ جوړوم نو هغې ته پرداسو رن ته ځئ په رن کې څه لیکئ آی ایکسپریس خلک به وایي چې دا یو سیټ اپ دی چې کله انسټال شي هغې نه هغه ډیټا راوځي صحیح ده create a new self extension drive file yes अब next की extracts files only دا دویم کې به انتخاب کړئ next دلته هغه پیکج ټایټل یعنی هغه ته به د څه ټایټل ورکړې زه ورته وایم چې ویلکم ټو my setup هر څه چې ته ورکړې هغه ورکړه next not prompt user not from confirmation from دا اجازه ورکول دي ته چې کم یوزر دی دغه سیټ اپ انسټالولی شي کم دی نشي انسټالولی صحیح ده که نه زه وایم بس دا مهم نه ده ټول لیکولی شي نیکسټ do not display a license که تاسو ګورئ یو سیټ اپ انسټالوئ نو د سیټ اپ په انسټالیشن کې هلته تاسو یو لیسن درته ښیي لیسنس اګریمنټ ورته وایي او هغه ته تاسو هغه خانه کې داسې چیک لګوئ او بیا هغې نه ایکسپټ کوئ هغه لیسن قبولوئ او بیا نیکسټ کې ځئ هغه شان لیسنس خو دې سیټ اپ ته نه جوړئ هغه لیسنس لري که نه لري زه بیا هغه ما سره نشته بس تېر شه نیکسټ اوس ایډ فایلس اوس د ته دې کې ډیټا واچوه هغه کومه ډیټا ده چې راغونډی سیټ اپ کې ته چې یو پیکج ته جوړی هغه ډیټا پکې واچوه نو زه ورته وایم چې ایډ فایلس او زما سره ډیټا چیرته ده مثال کې زه راغلم ډي ډرایو ته او په ډي ډرایو کې زه راځم ورته وایم چې یاره دغه اپډیټ تیسیس دا پکې واچوه ډېر مهم دی کنټرول بټن مونږ سره دغه ډي ډي ګوره دا پکې راچوم صحیح ده که نه دغه هم پکې ور واچل او بس دا پکې یو ځل مې پکې دا واچل بیا رالم صحیح ده که نه بیا کلاس ویډیو خو به لږ ډېر وخت ونیسي زه چې نیسي یو دا ویډیو پکې واچوه دا مهمه ویډیو ده چې څونه ستا ډیټا دغه ټول واچوه راځم ای ډرایو ته څه ته راځم پکچر یې پکې اچوم څه ای ډرایو ایم ډرایو د ای ډرایو چې آډیو ګوره زه پکې یو آډیو هم اچولی شم صحیح ده که نه یا زه رالم بېرته چېرته دلته نه ګوره دې کې ما سره یو آډیو هم ده دا آډیو هم اچولی شم وامې چې ده که نه راځم پکچر ته چې څه ستا ډیټا و ټول راواخلو ور واچوه دلته کې مای کمپیوټر ته او په مای کمپیوټر کې لاړ شو څه ته DEM ډرایو ته او په دې کې راغلم PIC پر مای PC او په دې کې لاړم کیمرا ته او په دې کې ما څه واچل دا یو څو پیسز مې واچل
ته ګروپ هم کولای شي یو هم کولای شي ور واچ صحیح شو کنه اوپن میکو دغه ډاټا ما واچول دی کې د سیټ اپ هغه نه به نیکسټ کې هغه نه ورسته او دا شو وینډو دا کله چې دا تاسو سیټ اپ ته انسټال نو دا په کوم شکل کې تاسو سلیکټ how your installation programs windows will be displayed نو هغه د انسټالیشن په وخت کې دا پروګرام وینډوز تاسو په کوم شکل کې ښکار شي فل میډیم لارج زه ودم چې دا د هډن شکل کې وځي نیکسټ وس د مکمل چې کله تاسو سیټ اپ انسټال شي به یو میسج درکې دا کنه تا دا سیټ اپ مکمل انسټال شو هغه اوکې میسج ته درکې هغه کې د لیکلي چې یاره فینیش شو نو دلته your setup is successfully installed دا شانتي لیکلي کنه او next او دلته تا دوی چې enter the target path and file for your package this is the file will you download and instruct the user وای ته کوم ځای کې دا سیټ اپ سیو کې نو زه د سیټ اپ د سیو کول لپاره به یو فولډر جوړ کوم صحیح ده کوم د ډیټا نه فولډر او دا دی فولډر کې به زه دا سیټ اپ سیو کوم دی کې د ورکم دا هم چې کلیم دا کلیم فولډر تاسو ګور دا خو نه وای ده کنه اوس ما جوړ کو امټی دی دی کې زه دا سیټ اپ سیو کوم نو زه براوزر راشم او دلته په ډیسکټاپ ته ورځم او په ډیسکټاپ کې به زه راځم څه ته کلیم ته ډیسکټاپ کلیم کوم نه ګوري دا فولډر مې وته ټارګټ کو او دې کې دا سیټ اپ پڅ نوم کې دی ګورل د نوم غواړي د خو دا سیټ اپ د پاره نوم غواړي زه ته هم چې یاره د سیټ اپ کلیم سیټ اپ په نوم دا کې دا ولته خو متوجه وشم او کزان سیټ اپ ورته ارڅ نوم چې ته وته ورګه نوم ستا خو خدای چیر نوم کې دینه انسټالیږي به کنه نیکسټ بیا سٹور فایل یوزینګ دی دا غوښیم انتخاب کوي او نیکسټ کوي او ډون سیو سی ډرایو د دې او فات سیو کې کسې به نه کیږي مو سیو کوي کې او بیا غن څوک کریټ ا پیکج نو اوس ګور دا یو سیټ اپ کریټ کیږي کریشن شروع روان نو تاسو هم کې نه موږ کې نو چې دا جوړ صحیح ده نو سیټ اپ جوړېدل روان شو خدای خدونه ډېر ډیټا نه ده تیز وشي د خیر Bouge. زما هم دیگه کمپیوټر دا یوز کړی زما د بی بی ای ټول د سافت کاپی او کنه ډیټا او ایو ډرایو دا راځي ارمشه او سره لکه نه وینډوز کړه هغه کړه نه پوښتنه هغه به طریقه ورسره ریکوري ټولز ریکوري په نوم باندې سی ډي ده ا سی ډي واخله هغه کې آی کیر ډیټا ریکوري ده هغه ډیټا ریکوري ټول د طریقو کې خبره او آی کیر ډیټا ریکوري هغه انسټال کړه او هغه کو ته یاره ما څه باندې ته اوس سی ډي راوړه سی ډي دوه سره راوړه آی کیر ډیټا ریکوري ته راوړه ته ټرای په ونه شو راوړه صحیح ده یو ځل ته ټرای وکړه کله مشکل ما ته ځم کو خار د چلاړه عمل ته سی ډي واخله آی ټولز پر آی کیر دا ریکوري سی ډي راکوته هغه نن ته پوښتنه کوي شاید اخره کنډیشن کې نه دی وایي کوم یو سره کوي دا انسټال کړئ باندې وکړه ان شاء الله اړ ډیر وخت نشي دلته کنه نه ډیر صحیح نو ځکه ته ته یو ځل وکړه 55 ښه نو سیټ اپ جوړول وخت نشي لکه څنګه یو سافټویر انسټال کلیک کول سره نوم دې راځي دا دا سیټ اپ چې ته چاته ورګه هر چیرته دا کار کوي سره دا انسټال کوي چې انسټال کې انسټال ټول ډیټا
یعنی دا څه کوي زموږ سره کمپریس کوي دا ډیټا زموږ سره دا ډیټا څه کوي یو پیکیج داړي Who did the starting? Seven. I express. Curve expressions, right? You want to get expressions. Expressions लगा है तो कहीं मत. दाखली से हो क्या काकी? ओ. ना मैं दूसरे की. बिलगेट में करा दो. बिलगेट एक. ها اه gira نه راغلی ګیره دې سپل غلط کنه آی ایکسپریس بربره چيلي ذاته بخله لوم دې خیر فارمکه ګیره لا نه د پاکستان شخصي پات کوي صفات کوي اما پرمیټر ځان صفات هم کوي ما que acho que não pela porta da CP vai não só para tesoro ali vou لا بجير عشان اقول لك لا وزغان لا تقول جوزان بقى وروسا ومش دايما الدنيا لا يا ماما ده هو اللي كده لا ما كان ويمشي وارد هذيك مراسي سرقة من ذاته شكل كوستافا كده جدا لو انت شكل لقيت سوني مكتب لي كم دور رسم لا ماشي يدانا شو يدا شو لا وش روتين يوميش باتي Projo? د ټیچ ټایټل کې اوسه او تاسو بس فینیش شو فینیش دلته ګوره بس تیر شته که تاسو کلیم فولډر ګورئ یو سیټ اپ پروت دی خیرم څه فینیش او دین کلیم ته لاړ شئ او کلیم ګورئ کلیم سیټ اپ نور څه شی پکې شته نشته نو سیټ اپ جوړ شو کنه نور څه اوس به انسټال کوم نه ته ولې خبرې استاذ هغه ویډیوګانې وایي نه چې موږ پکې هغه ویډیو او تصویرونه چې ختمېږي خو نه کافي است ها ولې خاندې څنګه استاذ مالک زه چې کافي ما غسدای کنه چانم کاپی است هغه تصویرونه ویډیو او دې کې اچلی دي سیټ اپ دې کنه یار دین دی ون ډبل کلیک کا ډبل کلیک سره ګورې یو سیټ اپ وخت نشي کنه داسې باندې دا مو وخت نه استاذ کریم یو خپل اساس وسته سیټ اپ واقعا هم نشي ده نو ګورې تاسو ویلکم ټو مای سیټ اپ په نوم باندې دا دغه راغی صحیح او دا خو دونه وایرس په سره راغی ها دلته کې زه به دا دغه کوم سویچ اپ کوم صحیح ده نه ریکارډ نه دا انټي وایرس هلته کې دغه نه رن ته نه پرېږدي دا مې کوم اوس نشته ډبل کلیک ډایرکټ راغی ګوره صحیح شو ها پاسورډ نه تا ته دا سیټ اپ کوم دی ته انسټال تا د ځای پوښتنه کوي کنه د پات دا سی پات خپل راخلی ما وتل د دې کو دی مایل ډون سی بل ته مکو پات کنه هر سافټویر سیټ اپ انسټالیږي ډایرکټ سی ته راغسته نو هغه د سی پات د خپل اخلي انسټالیږي غلطه کې خو که تاسو خیال کړئ مال د ویډیو کې به وګورئ ما ډون سی بل ته ولیکه پات نه درې کوزه زه اوس یو بل فولډر راخلم او د فولډر ته دا سیټ اپ څه کوم انسټالوم یو بل فولډر جوړوم بتا فرض کړه څه په نوم باندې اسرار په نوم باندې
دغه فولډر ته زه کوم دا سیټ اپ انسټالوم هر ځای ته کولای شي انسټال کی سر براوز لاړ شه او فولډر وته د چا وخت اوس اسرار اند تراش کوم دی دا دی صحیح ده اسرار اوکے کا دا ګور هغه پات دلته نو دا سیته دی یوزر روخان ډیسکټاپ اسرار اوکے ګور انسټرکشن شروع شو څونه ځای انسټال کی ګور اوس بس دا میسج راغی ګور ویلکم ټو مای سیټ اپ او کنه یور سیټ اپ از سکسسفلی انسټال ته اوس لاړ شه اسرار فولډر ته او په اسرار فولډر کې ټوله ډیټا رااله کنه چې کتاب کې چي راغله کنه دا تصویرانه ګوره دا پکچر یې ویډیو هم پکې راغله صحیح ده کنه کلیم ګوره څنګه نقل کوي ښا اخر کې صحیح شو کنه ګوره هغه څه چې راغلی و ټول دی کې هغه ګوره اترو کالو یو دا ګوره کنه نه مو استاد ما نه قلم نه کړی دا ګوره او نه دې کړی دې دا سر ادا کی څه پته ده او دا هغه اسناد او ریزلټس دی ګوره ټول ارته ډیټا دی بالکل دا لندن اسناد دي چې اسناد څنګه خو ما اسناد دي کنه صحیح ده او دا وګورئ دا اډیو ده چې کار کوي صحیح ده کنه مطلب ډیټا بنه خرابې صحیح شو ها څنګه ما ډیټا ته نه خرابې ما ورسې نه دا اوس نه خرابېږي دا دا بالکل هغه سیټ اپس دی صحیح ده کنه پوه نه شوئ نو دې کې څه پرابلمز نه جوړېږي اوس دغه نه اوس دا خپل کوم نور ډیټا دی هغه دې ته اوس بل انتقالول شي چشته دې فولډر ته ولې نشي ته خو دې سیټ اپ کې اوس ته نور نشي چې ځکه دا یو کریټ شو بیلټ شو کړه دې کې نور مکمل اول نه بټول یو ځای او ټول وته وخت یو سیټ اپ به تی جوړ کې دا وته دا خی دا خو یو کې نه الته